बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زم ډاکټر ریس خان ز تاسو ته خوش آمدید وایم زموږ په ویډیو سیریز کې په کومه کې چې به موږ د پاکستان په ټاپ ویپنز یا جنگي سازو سامان باندې خبرې کوو. نننۍ ویډیو د شاهین 3 میزایل حواله سره دا کم چې د پاکستان په بیسټ وار ویپنز یا جنگي سازو سامان کې راځي. د یو ملک د جنگي طاقت اندازه د دین لګولای شي چې د میزایل د ملک نه د دنیا کوم ملکونو ته او څومره لري فاصلې ته ځان رسولی شي. د پاکستان د شاهین 3 میزایل چې دا هم د دې سلسلې یوه کړای ده. خوس دا میزایل اکدم نه دی تیار شوی. دا د پاکستان یو ټاپ سیکرټ میشن او دا په فرګمنټس کې په بندو کمرو کې په تورو تیارو کې د دې تیاری شوې ده په قلاره لږ په آرام سره. د دې وجه دا وه چې د پاکستان کم دشمنان چې دي هغوی ته د دې د تیاری یا د دې میشن پته ونه لګي او پاکستان پټ په پټه د هغوی په ناخبرۍ کې دا میزایل تیار کړي. بل چې کله دا شاهین میزایل جوړ شول نو د دې د نوم مسله راغله چې د نوم څه کېږدو. نو دا شاهین مرغۍ یا د شاهین عقاب دا نوم دوی ځکه سلیکټ کو چې هغه په انتهایی پریسیجن او سپیډ سره خپل ټارګټ ته ځان رسوي. د هغې ټارګټ یا شکار د ځانه خبر هم نه وي او شاهین ورته ځان رسولی نو د دې په مناسبت سره د دې نوم شاهین کېښودلو. خو اوس د دې میزایل کم ډیزاین چې دا 2 سټیج ډیزاین دی. دا 2 سټیج ډیزاین مطلب دا دی چې چونکې دی تقریبا 2750 کیلومیټر سفر کوي، دومره لري خپل ټارګټ کولی شي، نو د دومره لري پورې دته ډیر زیات فیول یا په اسانو الفاظو کې ډیر زیات تیل پکار وي چې دی دا دومره سفر وکړي. اوس د تیلو دپاره ټینکی پکار وي. دغه ټینکی چې دا نو دا د وسپنې یا د سټرونګ میټل نه جوړوي، د هغې خپل وزن وي، نو دی دومره لري پورې دومره ډیر زیات وزن نشي راښکلی او هغه به د ده ډیزاین فلا وي. نو دوی څه چل کړی دی چې دا یې 2 سټیج کړی دی. دا یو خاص حده پورې چې کله دا میزایل لاړ شي نو نیمه حصه د ده نه جدا شي او د ده لوډ یا د ده وزن کم شي او دی بیا ډېر په تیزۍ سره او په اسانه سره د خپل دشمن ټارګټ ته ځان رسولی شي. خو اوس موږ د فیول یا د تیلو خبره وکړه نو په دې شاهین 3 میزایل کې مایا یا اوبه تیل نه وي، بلکې په دې کې دوی سالډ یا کلک یا د کمرو شانته تیل وراچي. د هغې وجه دا ده چې کم مایع تیل چې دي دا ته د ډېر زیات ټایم پورې سټور کولی نه شي. دا چې کله د میزایل ته وراچي په هغه کې به ګنټو ټایم لګي او زر خرابېږي. د دې نه علاوه دا کم کلک یا سالډ فیول چې په دې شاهین میزایل کې استعمالیږي نو دا بس پیک پروتي، دا په کلونو نه خرابېږي او په ان فن کې ایمرجنسي کې ته دا په دې شاهین 3 میزایل کې وراچولی شي، ځکه چې په جنگ کې کم ټایم چې دا ډېر زیات قیمتي ته په ګنټو انتظار نشي کولی. په پاکستان کې اوس د شاهین 3 د تیاری دپاره کومه انډسټري چې دا ول اسټابلیش ده، دا په صحیح طریقه سره قایمه شوې ده او دا کومه انډسټري چې دا د دې میزایل په ډېر هیوج اماونټ یا مقدار کې تیاری کولی شي. خو اوس د مارچ 2015 پورې د پاکستان د شاهین 3 دا کم میشن چې دا خفیه و. بیا په مارچ 2015 کې پاکستان اولنې ټیسټ فلایټ وکړو د دې شاهین 3 میزایل. څوک وایي چې د ډیره غازي خان نه یې کړی دی او څوک وایي چې د بلوچستان د ساحلي علاقو نه پاکستان دا ټیسټ کړی او دا ټیسټ انتهایی کامیاب و. د دې ټیسټ نه بعد د پاکستان د دې شاهین 3 میزایل کم رینج چې دا ټولې دنیا ته ښکاره شو چې دا تقریبا 2750 کیلومیټر رینج پورې خپل ټارګټ یا د دشمن مختلف کم ټارګټ چې دي دا ټارګټ کولی شي او دنیا ته پته ولګېده چې د پاکستان کم میزایل رینج چې دی دا اوس صرف جنوبي ایشیا ته محدود نه دی بلکې د جنوبي ایشیا نه هم بهر ورسېدو. خو بیا پاکستان یو څو کاله صبر وکړو، تقریبا 6 کاله بعد په جنوري 2021 کې پاکستان بیا یو بل ریویلیډیشن ټیسټ وکړو د دې میزایل او په دې میزایل کې چې څه کمزوریانې وې خامیانې وې هغه یې ترې وویستلې او د جنوري 2021 تا کم ریویلیډیشن ټیسټ چې دی دا د مخکیني په نسبت نور هم کامیاب و، نور هم پریسایز و او په مخکینی میزایل کې چې کومې کمزوریانې وې هغه دوی په دې ریویلیډیشن ټیسټ کې اورکم کړلې.
بیا داسې نه ده چې پاکستان एकदम د شاهین 3 میزایل جوړ کړی دی بلکې دا د میزایل یو پوره فیملی ده. اول شاهین 1 او بیا شاهین 2 او بیا په مختلف ریویلیډیشن ټیسټ کې پاکستان آخرکار شاهین 3 جوړ کو کوم چې د پاکستان اوس پورې یو ایڈوانس میزایل دی. دا کم ایڈوانس میزایل چې دی د دې یو بله ښه خبره موبیلیټي ده، یعنی دا ته ډېر په اسانه باندې د یو ځای نه بل ځای ته وړلی شي، موو کولی شي، او د میزایلو دپاره دا موبیلایزیشن یا موبیلیټي چې دا ډېره زیاته اهمه وي. بل د موبیلیټي نه علاوه په دې میزایل کې ایڈوانس ګایډډ سیسټم دی. د دې ایڈوانس ګایډډ سیسټم مطلب دا دی چې میزایل ته پته وي چې زما لوکیشن څه دی. د دې نه علاوه د دې کوم لوکیشن چې دی دا د کنټرول روم نه هم ټریک کیدی شي. بل په دې میزایلو کې هیټ ریزیلینس سیسټم وي. کله چې دا میزایل په انتهایی سپیډ سره په هوا کې روان وي نو دا ډېر زیات ګرمېدی شي او د ګرمېدو د وجې نه دا سوځېدی شي. خو په شاهین 3 میزایل کې داسې میټیریل استعمال شوی دی چې دا د هیټ سټرس ته ډېر زیات ریزیلینټ دی او ټمپریچر که څومره حده پورې هم ورسي خو دی د هغې مقابله کولی شي او دی دغه ټمپریچر ته یا هیټ ته سټیبل دی. خو زیاتر ملکونه چې داسې قسمه هتیار یا میزایل جوړوي نو د هغې پس پرده مقاصد زیاتر دا نه وي چې هغه د دشمن خلاف استعمال کړي، خو دا یو خاص سټریټجي دپاره دوی دا جوړوي چې هغې ته ډیټرنس سټریټجي ویلی کېږي. د ډیټرنس سټریټجي مطلب دا دی چې دشمن اړو د حملې جرأت ونه کړي، ځکه چې دشمن ته پته چې که فرض که ما حمله وکړه نو په ما باندې د دې بل ملک د سایډ نه داسې حمله کیدی شي. که تاسو وګورئ د کومو ملکونو سره چې اټمي هتیار دي نو په هغوی باندې څوک زیاتر حمله نه کوي او هغه محفوظ وي، ځکه چې په دغه کیس کې د ډیټرنس خطر وي. بلکې تاسو لیدلی په مختلف ریډز یا مختلف عوامي ورځو باندې د دې میزایل ډسپلی کیږي. دا صرف او صرف عوامو ته د شو کولو دپاره نه بلکې د پاکستان نه لرې کم نور ملټري چې ناست دي، کم خلق چې ناست دي، کم په هغې کې کم دښمن چې وي هغه په دې نظر ساتي او دا هغوی ته یو پیغام وي چې زموږ سره ستاسو د ډیټرنس دپاره داسې قسمه هتیار شته دی. کم چې په وخت د ضرورت د هغه دشمنانو یا د هغه خلقو کم چې په پاکستان حمله کولی شي یا د حملې اراده وي د هغوی اګینسټ یا د هغوی خلاف استعمالولی شي. بل د داسې قسمه بهترین میزایل کم ډیزاین چې دی دا ون مین جاب نه دی، د یو کس کار نه دی، بلکې په دې کې یو ډېر غټ ټیم انوالو وي چې په هغې کې ساینټسټ، پی ایچ ډي ډاکټرز، پی ایچ ډیز، انجینیرز، ډیټا انالیسټ او د دې نه بلها نور مختلف قسمه ایکسپرټ او ماهرین وي کوم چې د دې په تیاری او په ډیزاین باندې او په فردر امپروومنټ یا په دې کې د بهترۍ راوستلو لپاره لګیا وي، کار کوي. بل دا میزایل چې د کم سیز نه لانچ کیږي هغې ته لانچر ویلی کیږي. دا یو هیوج سیز دی او د دې کم ټایرز چې دي که فرض که د هغې خواته انسان ودرېږي نو د هغې نه قداور دي. د دې سره سره که فرض که دې لانچر ته یو مضبوط نه مضبوط او د اوږد نه اوږد برج یا پل ور واړتی نو هغه د دې وزن په اسانۍ سره برداشت کولی شي. دا اصل کې دا ظاهروي چې یاره د دې شاهین 3 میزایل دا لانچر کم ډیزاین چې دی دا یو انتهایی بهترین او ټیکنالوژیکلی ایڈوانس دی او زموږ سره زموږ د ملک سره د دې د تیاری دپاره ماهرین او انجینیرز شته دی کم چې دا تیارولی شي او دا ډیزاین کولی شي. اوس د دې میزایلو دا کم ټیسټونه چې کیږي دا اکثر په کوسټل ایریاز یا په ساحلي علاقو باندې کیږي. د هغې وجه دا وي چې په سمندر کې چونکې د انسانانو پاپولیشن نه وي، انسانان نه وي، نو دغه خطره هم نه وي. د دې نه علاوه په دې سمندر کې په مختلف ایریاز باندې ورته شپ سیټ کړلی شوي، د بره نه سیټلایټ دا په اسانۍ باندې ابزرو کوي او د دې نه علاوه په مختلف ایریاز کې مختلف سینسرز وي چې هغه به صرف د 100 منټو مثال په تور باندې د 10 سے 15 منټ په رینج کې یا په ټایم کې د دې میزایل ټول ټرجیکټري معلومات او د دې د کامیابی یا د ناکامۍ ریپورټ تیار کړي. اوس په زیاتر کیسز کې د دې میزایل کم رینج یا د کم حده پورې چې دا دشمن ټارګټ کولی شي، کم پبلک انفارمیشن چې یا عام خلکو ته چې کومه پته وي هغه په حقیقت کې هغسې وي نه. دا میزایل د هغې نه زیات رینج ټارګټ کولی شي، د هغې نه زیات ډسټنس ته ځان رسولی شي، خو ملکونه زیاتر دا انفارمیشن ډسکلوز کوي نه، ځکه چې په داسې میشنز کې سیکرسي یا څه نه څه انفارمیشن ملک د ځان پورې محدود ساتي او پبلک کوي نه.
لکه مونږ به دا یو مثال واخلو چې د شاهین 3 میزایل حوالې سره دا انفارمیشن پبلک دی چې یاره دا 2750 کیلومیټر پورې تلی شي. په دې کې کم فیول چې دی یا کم تیل چې دی هغه سالډ فیول وي، خو دا پته نشته چې دا شاهین 3 میزایل کم قسمه مهلک هتیار وړی شي او کم قسمه مهلک هتیار د وړلو صلاحیت تر ده. نو داسې قسمه انفارمیشن کم کنټریز چې دي د ځانه پورې محدود ساتي چې دشمن په یره کې وي. مختصراً دا چې داسې قسمه بهترین هتیار د ملکی او قومي سلامتۍ دپاره او د ډیټرنس دپاره چې بل یو ملک جرأت نه کوي چې تا باندې حمله وکړي د هغې دپاره ډېر زیات لازمي وي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو کومې کې چې موږ د پاکستان په ټاپ ویپنز باندې خبره وکړه، په هغې کې خاص کر شاهین 3 میزایل زموږ د دا ویډیو سیریز به جاري وي، په کومې کې چې به موږ د پاکستان په نورو ټاپ ویپنز یا جنگي هتیار یا سازو سامان باندې خبرې کوو. که فرض که تاسو د دې سیریز یا د دې پلی لیست نور ویډیوز کتل غواړئ نو لاړ شئ چینل ته او زموږ د پاکستان د ټاپ ویپنز والا پلی لیست ته لاړ شئ او په هغې کې نورې ویډیوز وګورئ. که فرض که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي، دا ویډیو لایک کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او که فرض که په دې چینل تاسو نوي یې نو زموږ دا چینل لازمن سبسکرایب کړئ. میلاویږو به تاسو سره په یو بله خوندوره د ساینس او ټیکنالوژي په رڼا کې جوړه شوې امپورټنټ او اهمې ویډیو سره. تر د هغې پورې د الله په امان.